د ادب او شعر درنو مینوالو، ښاغلی اکاډمیسن سلیمان لایق زموږ د هیواد په ادبي او فرهنګي ډګر کې هغه روښانه او ځلانده څیره ده چې د خپل اوچت قلم، علم او لوړو خیالونو او فکرونو، ګټورو علمي، ادبي او هنري آثارو په وسیله یې زموږ د پښتو او دري شعر او ادب ته لویه بډاینه او ښکلا وربخښلې ده. زموږ په افغاني ټولنه کې د پښتو او دري ادب په تاریخ کې او په ځانګړې توګه د پښتو او پښتني نوزت په ویښولو کې د ښاغلي اکاډمیسن سلیمان لایق علمي، ادبي او هنري آثار، ملي شعرونه او ترانې ارزښتمن او اغیزمن ځای او مقام لري. لایق صاحب په خپلو ګټورو ادبي آثارو او شعرونو کې د خپل زړه سپېڅلي انساني او وطني احساسات او عواطف، دردونه او د ټولنې رښتیني او عیني مسایل او پیښې په ډېر عالي، ظریفانه او هنري بڼه داسې انځور کړي دي چې په لوستلو او اورېدلو یې د هر با احساسه انسان په زړه منګولې شخوي او هغوی ځان ته راکاږي. ما د ښاغلي لایق صاحب یو خوندور او په زړه پورې شعر انتخاب او دکلمه کړی دی. تاسو د شعر او ادب مینانو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی خدای ته فریاد. زما د ټپي زړه د فریادونو لاره متړه، زما د ټپي زړه د فریادونو لاره متړه، خدایا د یتیمو آوازونو لاره متړه. وینې مې د زړه ناهیلو سترګو ته راټولې شوې، وینې مې د زړه ناهیلو سترګو ته راټولې شوې، نور د سر اخیستو سیلاوونو لاره متړه. پراخه نړۍ تنګه شوه زموږ د سر ټاټوبي ته، پراخه نړۍ تنګه شوه زموږ د سر ټاټوبي ته، جنګ د سرنوشته د لامونو لاره متړه. بې له سرجنګۍ به د تاریخ مزاج بدل نشي، بې له سرجنګۍ به د تاریخ مزاج بدل نشي، زموږ د مجبورۍ د پاڅونونو لاره متړه. مونږ غواړو دنیاوې یوه سوکاله دنیا جوړه کړو، دې اوچت ارمان ته د رزمونو لاره متړه. سور توپان راغلی چې د ظلم بیړۍ ډوبه کړي، سور توپان راغلی چې د ظلم بیړۍ ډوبه کړي، زموږ پر خوا د دغو توپانونو لاره متړه. ډېر مو د جنت په هیله وچې شونډې وسولې، ډېر مو د جنت په هیله وچې شونډې وسولې، نور د ژوند دوزخ ته د جامونو لاره متړه. پرېږده چې ورپو کاندي لمبه د هورو څڼو ته، پرېږده چې ورپو کاندي لمبه د هورو څڼو ته، زموږ د بورو کونډو د اورونو لاره متړه. زما د ټپي زړه د فریادونو لاره متړه، زما د ټپي زړه د فریادونو لاره متړه. خدایا د یتیمو آوازونو لاره متړه، خدایا د یتیمو آوازونو لاره متړه، خدایا د یتیمو آوازونو لاره